زه به په خپل سر تهمت واخلم له تا دپاره زه به په خپل سر تهمت واخلم له تا دپاره داسې خبر شومه چې ته خپله ګناه نه منې دواړه تیروزو په یو بل خو مونږ کې دغه فرق دی دواړه تیروزو په یو بل خو مونږ کې دغه فرق دی چې زه د هر دروغ منم ته مې رښتیا نه منې بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج نه ستاسو ورور ستاسو ملګری ستاسو کوربه انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره په دغه شیشه باندې مخاطب دی په دغه تمه یم دغه هیله لرم چې روغ به یې جوړ به یې او د خپل ژوند نه به خوند او مزې اخلی د ادبي ګلونو نننۍ خپرونې را سره میلمه اختر حبیب وداس دی چې یو ځوان فکر او زلمی شاعر د ملاګورو د سیمې د ادب په اسمان یو روښانه انوار دی نو ډېر وخت مو نه خلم راځي چې په پروګرام کې ورته هرکلی ووایو اختر حبیب وداس صاحب پروګرام کې درته هرکلی وایو السلام علیکم وعلیکم السلام او ډیره مننه ډیره شکریه انضمام صاحب چې ستاسو مونږ ته وخت راکړه وخت هم راویست او راغلی مونږ ته او شاباسۍ درله درکوم ستاسو په دې هلو ځلو باندې چې د ادب دپاره کومې هلې ځلې کوئ ډیره شکریه ډیره مننه ډیره مننه ستاسو هم کوو اختر حبیب صاحب چې دومره مصروفیاتو نه موږ له مینوالو لم وخت ورکو یو جهان مننه پروګرام کې به درنه ادبي پوښتنې هم کوو خوندور شعرونه به درنه هم اورو نو ټولو نه لومبی هم که راسره خپل یو غزل شریک کو نو ډیره به ښه مننه څو شعر دي چې محبت ته چې کوم منل پکار دي محبت ته چې کوم منل پکار دي ستا خبرې سختې وړل پکار دي محبت ته چې کوم منل پکار دي ستا خبرې سختې وړل پکار دي او ښه ګناه ده خو عذاب پې کمومه ښه ګناه ده خو عذاب پې کمومه چې دې نه وینمه بیا خو سکل پکار دي مننه په دې لار زاړه یادونه تازه کیږي په دې لار زاړه یادونه تازه کیږي په دې لاره باندې هسې تلل پکار دي په دې لار زاړه یادونه تازه کیږي په دې لاره باندې هسې تلل پکار دي او اخري شعر دی چې دا سړی د مینې بد وایي وداسه دا سړی د مینې بد وایي وداسه دې سړي له خو د خولو وهل پکار دي مننه جي ډېر اعلی اختر حبیب وداس صاحب پروګرام کې به درنه نور شعرونه هم اورو خو ورسره پوښتنې به درنه هم کو پوښتنې اړخ ته راځو ټولو نه لومبی خو په خپل ادبي سفر باندې مو مینوالو ته لږه رڼا واچوله نو ډېره به ښه مننه ادبي سفر خو زما داسې و چې شاعرۍ سره زما د ماشومتوب نه یو تعلق داسې جوړ شوی چې ما به خوښول او اوریدل به مې په هغې وخت کې مخکې زاړه کتابونه به وو پښتو والا اکثر به زما والد صاحب راوړل هغې سره مې شوق بیا چې کوم دی پرایمري لیول کې مې څه ناڅه شاعرۍ سره دلچسپي وه پخپله مې څه ناڅه لیکل شروع کړه هغه د ماشومانو لیکل بیا چې مخکې راتلو نو ملاګورې ادبي ټولنه د منظر فریادي صاحب په سرپرستۍ کې یو ټولنه چلېده نو هغې ته زه رالم هغې کې مې مشرانو نه زده کړه وکړه او ډېر خواږه ملګري مې شاعران پیدا شول او ډېر ښه مشرانو هغوی نه هم زده کړه وکړه او څه ناڅه لیکل هم شروع کړه نو هغې نه وروسته به دغه ادبي ټولنې سره تعلق ساتو ملاګورې ادبي ټولنې داسې نورو ټولنو لا هم بهر لاړو او شروع دغسې څه ناڅه لیکل کوو مات ګوډ نو ډېره ښه ده یقینا ډېر ښه لیک کړی دی پښتو ادب کې ښه لیک کوئ نوموړی شاعر یادېږئ اختر حبیب وداس صاحب په پښتو ادب کې خو ډېر زیات صنفونه دي نو تاسو په کوم صنف کې کار کړی دی او څومره کار مو کړی دی صنفونه خو غزل چې کوم دی نو غزل باندې زه ډېره زیاته طبع ازمایي کوم مطلب زما ډېر خوښ وي او زه لیکلی هم شم باقي نظمونه مې هم څه ناڅه لیکلي دي او ټپاییزې مې یو څو لیکلي وي خو غزل باندې مې زیات کار کړی دی او غزلې را سره ډېرې دي ډېره ښه ده ګورو چې مخکې بله پوښتنه هم درنه وکړو خو راسره ورسره بل یو کلام هم شریک کړئ مننه جي غزل دی چې سترګې پټې کړم باڼه راټولومه سترګې پټې کړم باڼه راټولومه ځان اوده کړم او زړه راټولومه مننه سترګې پټې کړم باڼه راټولومه
ځان وده کم او زړه راټولومه د دنیا د دغه ګوډ نه تر بل ګوډه د دنیا د دغه ګوډ نه تر بل ګوډه پسې ځمه پښتانه راټولومه او زندگی به د اخلاقو په زور کومه زندگی به د اخلاقو په زور کومه محبت په ستا نه ښه راټولومه مننه زندگی به د اخلاقو په زور کومه محبت په ستا نه ښه راټولومه او تا په چم کې که د زرو باران کیږي تا په چم کې که د زرو باران کیږي تا په چم کې به سنه راټولومه مننه تا په چم کې که د زرو باران کیږي تا په چم کې به سنه راټولومه او خدایا ستا واده به ما سره پوره شي خدایا ستا واده به ما سره پوره شي خو په سوال به ځان له وړه راټولومه مننه خدای ستا واده به ما سره پوره شي خو په سوال به ځان له وړه راټولومه څو نخترې پې عمدې غرونو له اخلم څو نخترې پې عمدې غرونو له اخلم څو لالونه د دې غره راټولومه مننه رانه نه سوځي اداسه زړه به نه خورې زړه به نه خورې زه وربل په تناره راټولومه ډېره له یقینا خوندور شعرونو مونږ ته هم خوند واغسته تاسو به ته هم خوند اغستې څنګه تاسو ته دې پته وي زموږ د پیج همدغه مقصد دی چې خواره واره رنګونه راټول کړو تاسو سره په دغه شیشه باندې شریک کړو په دغه سلسله کې د ادبي ګلونو نننی پروګرام هم راوړی اختر حبیب اداس صاحب له چې ډېر ښه لیک کوي نو خوندور شعرونه به ترې اورو اختر حبیب اداس صاحب د خپل ژوند نه څومره مطمئن الحمدلله خپل ژوند نه مطمئن یو او ژوند ښکلی هم دی او ژوند چې کوم دی په مینه باندې ښکلی کیږي په ورورولۍ باندې ښکلی کیږي نو انشاءالله چې مینه کوو او ژوند ښکلی دی الحمدلله ډېر ته مطمئن یم الله شکر دی ډېره ښه ده اختر حبیب اداس صاحب زموږ دا کوشش تاسو ته څنګه ولګېد ډېر شاباسۍ دلر کوم ستاسو په کوشش باندې ستاسو په کوم زیار کوئ او ګرځئ ادبي ستوري ادبي چې کوم ګلونه دي هغه راغونډوئ نو نن سبا دور هم د سوشل میډیا دور دی او همداسې چلیږي او ډېر شاباسۍ دله در کومه په دې کار باندې ډېره زیاته مننه اختر حبیب اداس صاحب پوښتنې به درنه نورې هم کوو خو ورسره به درنه شعرونه هم اورو نو بلکل خپل یو کلام را سره شریک انشاءالله ولې نه جي غزل دی چې تا وی چې دا ستا زړه به لوپټۍ سره راکاږم تا وی چې دا ستا زړه به لوپټۍ سره راکاږم خو تا نه به زړګی د یو ټپې سره راکاږم مننه تا وی چې دا ستا زړه به لوپټۍ سره راکاږم خو تا نه به زړګی د یو ټپې سره راکاږم مدام مې دا ماشوم زړګی په دغه ځای کې ضد کړي مدام مې دا ماشوم زړګی په دغه ځای کې ضد کړي مدام مې ستا د کور د دروازې سره راکاږم مدام مې دا ماشوم زړګی په دغه ځای کې ضد کړي مدام مې ستا د کور د دروازې سره راکاږم او زما د ژوند فالګره زما فال به پکې ګوري زما د ژوند فالګره زما فال به پکې ګوري د لاس کرښې په ځمکه د چینې سره راکاږم همزولو ته وي چې اداس مې پې دوکه که همزولو ته وي چې اداس مې پې دوکه که پروا نشته کراره به وادې سره راکاږم مننه جي ډېر ښکلی اختر حبیب اداس صاحب د نن وخت شاعرانو نه څه ګیله لرئ د نن وخت شاعرانو ګیله خو به زه څه ګیله وکړم خو دا یې ده چې انشاءالله ډېر ښه لیکل هم کوي او د کوم چې کوم ځوانان شاعران دي نوي سوچونه هم دي او بیا چې کوم د ګیلې خبره نو د ګیلې خبره خو د هغه شاعرانو نه کومه چې کوم څه وخت کې مشهور شوي اوس خو ماته نه لګي چې ډېر مشهور دي خو هغوی به چې کوم خرڅول کول په ادب کې او چې کوم معیار یې غورځولی نو د هغوی نه ما ګیله هغې وخت کې م وه اوس مې هم ترې شته او بیا به هم دې کومه او نور چې کوم زموږ دا ځوانان شاعران دي نو د دې نه ښه لیکم کوي او ښه تکړه هلکان پکې شته ښه ماشاءالله ښه دي نو انشاءالله چې نور به هم ښه کېږي ښه سوچ دی په ننني وخت کې چې کوم شاعران دي په هغې کې ستاسو کوم خوښ شاعر وي د هغې را سره شعرونه یې غزل یا را سره شریک نو دا خو ډېر سخت تپوس دی ما نه وکړو ځکه چې شاعر خو زما هر یو خوښ دی او هر یو چې کوم شعر زما خوښېږي دا خو هغه د کیفیت مطابق شعر مخې له راشي د هر چا شعر هم خوښ وي
خو ډېر اورمه ټول ملګري مې دي زما ملګري عدالت بېتاب زما چې کوم دی زما ښه ملګری هم دی او شاعري هم ډېره زیاته خوښومه داسې دا نور ټول ملګري دي. خو تاسو د شعرونو خبره وکړه نو د شاهنواز باقر صاحب یو 2 شعرونه داسې چې هغه زه هر وخت زما په زبان چې اکثر مخ هغه له راځي هغه به ته ووایم چې په محبت به دې سوچ وکړم یېرېدلی یم په محبت به دې سوچ وکړم یېرېدلی یم د دې کمر نه یو ځل مخکې هم لیدلی یم او مرۍ مې وچه شوه په چغو څوک مې غږ نه اوري مرۍ مې وچه شوه په چغو څوک مې غږ نه اوري ژوندی تصویر م په دیوال چا لګولی یم او زه ستا د خپو نه یم پرېوتی ته خبره نه یې زه تا د خپو نه یم پرېوتی او ته خبره نه یې د سرو پانځې پې م یو ماشوم چېرته موندلی یم. ډېره مننه هم کوو چې پروګرام کې م راسره شرکت وکړو. پروګرام اخیره کې به راسره خپل څو شعرونه او مینهوالو له څه پیغام ورکول غواړئ نو بلکل. مننه. یو څو شعرونه به ته ووایم چې زاړه شعرونه دي چې دوه چې شي پوره شي ګینې نه یوه نیمګړي وي دوه چې شي پوره شي ګینې نه یوه نیمګړي وي خامخا زما په رنګ به هم هغه نیمګړي وي او ښه ده چې بېوسه یې چې ورکې دې دیدار وکړم ښه ده چې بېوسه یې چې ورکې دې دیدار وکړم ښه ده د بېوسو خو د کور کوڅه نیمګړي وي ښه ده چې بېوسه یې چې ورکې دې دیدار وکړم ښه ده د بېوسو خو د کور کوڅه نیمګړې وي ورځ د جدایۍ په مونږ دواړو پوره کال تیر شي ورځ د جدایۍ په مونږ دواړو پوره کال تیر شي خیال دی دی اکثر زمونږ د وصل شپه نیمګړې وي او ما نه تپوس مه کوه همدرده چې بیا څه وشو ما نه تپوس مه کوه همدرده چې بیا څه وشو دا د درد کیسه ده او د درد کیسه نیمګړې وي ما نه تپوس مه کوه همدرده چې بیا څه وشو دا د درد کیسه ده او د درد کیسه نیمګړې وي. ډېره مننه. د پیغام باره کې خو زما همیشه هم دا پیغام وي چې مینه کوئ ورورولي کوئ او په اتفاق باندې اوسېږئ او د ژوند ښایست په مینه کې دی زندګي چې کوم ده په مینه کې ده په نفرت او په جنګ جګړو په دیو باندې هېڅ نه جوړېږي دې نه ژوند سختېږي مینه کول پکار دي او ځوانانو ته مې دا هغه دی اپیل دی کشرانو ته همزولو ته چې خپل ښه سبق په توجه سره ووایي او په ښه طریقې سره ووایي مخکې لاړ شئ او یقین ولرئ په ځان باندې او په خپلو مشرانو باندې نو دا پیغام مې دی. ډېره مننه د ادبي ګلونو د دې خپرونې میلمه را سره اختر حبیب وداسو. زمونږ د نوو مرکو دپاره زمونږ چینل سبسکرایب کوئ پیج لایک کوئ او ملګرو سره ویډیو شیر کوئ. خپل رور انضمام ما سره ناست ملګری او خپل کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.